حق ببرای منوی تل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی حق ببرای منوی تل د منافقانو صفات دا زمون ایمان دی درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د منافقانو د صفاتو خبرونو ته جذب ملی نکړی ګرمي د ننګوینې پام ګورئ چې سړی نکړی چوپې مو د لوړ همت هابلې ډیوې نکړی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د منافقینو صفات. غواړم چې په یو دوه خپرونو کې تاسو ته منافقین در وپیژنم. قدرمنو اوریدونکو نفاق یوه داسې خطرناکه او پټه ناروغي ده چې انسان پکې اخته وي خو پرې پوهیږي نه. عموما خلک ترې ناخبره وي. زیاتره وختونه انسان د دغه ناروغي ښکار شي او ځان د مفسد پر ځای مصلح ګڼي لکه چې نن ورځې موږ خبرې اورو او وینو یې. په دې باندې هم پوه شئ چې نفاق په دوه قسمه دی، یو نفاق اکبر او بل نفاق اصغر. نفاق اکبر انسان د همیشه لپاره د جهنم تر ټولو ژورې کندې ته رسوي لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. مراد د دې نفاق اکبر دی. په نفاق اکبر کې اخته سړی په ښکاره پر الله جل جلاله، پر ملائکو، آسمانی کتابونو، رسولانو او د آخرت په ورځ ایمان راوړي خو زړه یې له دغه شیانو خالی او د دغو تکذیب کوونکی وي. دا سړی پر هغه ذات هم ایمان او یقین نه ساتي چې د ده د خوښې هدایت ورکوي، د هغه له عذابونو او نیوکو نه ویریږي. الله رب العزت په قرآن کریم کې له منافقینو څخه پرده پورته کړې، د دوی رازونه یې ښکاره کړي او خپلو بندګانو ته د دوی حقیقت ښکاره کړی چې له دوی او صفاتو څخه ځان وساتئ. الله رب العزت په سورة بقره کې د دغه خلکو درې قسمونه بیان کړي، یو مؤمنین، بل مشرکین او دریم منافقین. الله رب العزت د مؤمنانو په اړه 4 آیتونه نازل کړي، د کفارو او مشرکینو په اړه 2 آیتونه او د منافقینو په اړه 14 آیتونه را نازل کړي دي، ځکه چې د منافقینو شمیر زیات دی او عام خلک د دوی له وجې په شر کې مبتلا وي. اسلام او مسلمانانو ته تر ټولو زیات توان له همدوی نه رسېدلی او لا رسیږي، او همدوی د اسلام تر نورو دښمنانو اسلام ته زیات خطرناکه دي، ځکه چې دغه خلک د اسلام وفادار او د هغه د نصرت او دعوت داعیان بلل کیږي. حال دا چې دوی په پټه د اسلام سخت دښمنان دي او هر وخت د اسلام په خلاف د مکر، فریب او سازشونو په تیاری کې مصروفه وي او خپل پټ عداوت او بغض په نوو طریقو ښکاره کوي. عام ولس دا فکر کوي چې هغه خپل علم د ټولنې په اصلاح کې کاروي، حال دا چې هغه اصلا د جهل او فساد پر خپرولو ځان ستومانه کوي لکه تاسو یې اورئ او وینئ. پر الله قسم چې دوی د همدغسې سازشونو په وجه د اسلام څومره مرکزونه تباه او برباد کړل، د اسلام کلاګانې ړنګې کړې، ان بنیادونه یې ورختم کړل، څومره اسلامي نښې له منځه یوړې، څومره جګې اسلامي جنډې د تل لپاره ټیټې کړې، په څومره اسلامي اصولو کې د شک او شبهې پیدا کولو په واسطه د اسلام ختمولو هڅې وکړې، او همدارنګه په څومره اسلامي سرچینو کې د خپلو نظریاتو په ککړولو سره د هغوی د ختمولو سازشونه کړي دي.
نو په دې ډول اسلام او مسلمانان همیشه د دوی د سازشونو او فتنو ښکار پاتې شوي او همدغه د یرغلونو لړۍ د هغوی له لورې دوام لري او زموږ ځینې ناپوهه ورونه دا فکر کوي چې ګوندې دوی اصلاح او د خیر کارونه ترسره کوي. نه، الله رب العزت د دوی په هکله څه فرمایي؟ الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پام ولرئ، با خبر په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. دوی خو د اصلاح خبرې کوي، دوی خو خلکو ته ځان ښه ور وپیژني او په بل چا باندې تورونه لګوي. اما الله رب العزت موږ ته دوی را پیژني چې الله انهم هم المفسدون. با خبر دوی په خپله مفسدین دي، دوی خپله فساد کوونکي دي او دوی سره شعور هم نشته، د حیوان نه هم ورتیر دي. دوی په خپلو خبرو سره، په خپلو فتواو سره همیشه دا کوشش کوي چې د اسلام د مقدس دین نور خاموشه کړي، اما کله هم نه. الله په سورة صف کې 9 آیت کې فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله فرمایي دوی د خلو په پوکیو سره د الله د رڼا مړه کول غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپله رڼا بشپړه خپره کړي که د کافرانو دا هر څومره بدې شي، خو الله رب العزت به د خپل دین کلمه او د جهاد کلمه اوچته ساتي. دا ظالمان او منافقین چې هر څه کوي دوی ناکامه او مغلوبه دي. منافقینو د الله د وحی د پریښودو فیصله کړې او له هغه نه د هدایت نه اخیستو په اړه په خپل منځو کې اتفاق او په خلاف یو موټی شوي دي. الله په سورة مؤمنون کې 53 آیت کې فرمایي فتقطعوا امرهم بینهم زبورا کل حزب بما لدیهم فرحون. خو وروسته خلکو خپل دین په خپلو منځو کې ټوټه ټوټه که له هرې ډلې سره چې څه دي هغوی په هماغه خوشحاله دي. بس ځان ته دا مسلمان وایي چې په دنیا کې بل څوک مسلمان نشته. الله رب العزت د دوی په اړه موږ ته څه وایي؟ یوحي بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. الله فرمایي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. په بل ځای کې الله فرمایي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هغوی قرآن شاته کړی. کله هم د ظالمانو د الله پیغام نه دی اورېدلی چې الله د یهودو په هکله څه وایي، الله د نصاراو په هکله څه وایي، الله د دیو معاونینو او د دیو دوستانو په هکله څه وایي. قرآن یې شاته غورځولی دی او منافقین دا کوشش کوي چې مسلمانانو باندې یو نوم دي او ځان خلکو ته مصلح معرفي کړي. اما الله وایي الله انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. د منافقینو له زړونو نه ایمانی نښې په دې توګه ختمې شوي دي چې اوس یې دوی بیخي نه پیژني او د دوی په زړونو کې د اسلام ریښې هم کمزورې شوي دي چې له سره جوړول یې شونې نه دي او د دوی په زړونو کې د اسلام ریښې هم کمزورې شوي دي چې له سره یې جوړول شونی نه دی چې هغه د اسلام ریښې بیرته د دوی په زړه کې شنې شي او هغه ثابتې شي. د دوی په زړونو کې د دوی د غلطو فکرونو، نظریاتو، ظلم او ستم د ډیرښت له امله د ایمانی وړانګو ځلا تته شوي چې دغه ځلا اوس دوی نشي لیدلی او له هغه نه د ګټې اخیستنې لپاره هیڅ ډول هلې ځلې نشي کولی. دوی د خپلو باطلو افکارو او نظریاتو پر مټ له دغه هدایت سره په ټکر اخیستلو هیڅ باک نه ګڼي. په دې ډول د الهي وحی قاطع نصوص یې د یو حقیقت له بڼې وویستل او د اعتماد او یقین لارې سره بیلې کړې. نور لا دا چې په باطلو تأویلاتو او دلیلونو یې په دغو سپېڅلو حقیقتونو کې تحریف او لاسوهنې او پرله پسې حملې شروع کړې. دا ظالمان قرآن تحریفوي. دا ظالمان په قرآن کې باطل تأویلونه د خپل نفع لپاره کوي او په دې پوهیږي نه چې قرآن د دوی په هکله څه ویلي دي. قرآن د دوی په هکله دا فیصله کړې چې ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. منافقین په هغه ژوره کنده د جهنم کې به پراته وي، د هغه نه به دوی راوتلی نشي. اما دا ظالمان خپل ځانونه مصلح ګڼي او په مسلمانانو باندې تورونه لګوي. کله چې یو نیک او شریف انسان د یو کمذاته قوم میلمه شي نو هغوی ورسره د بېعزتي سلوک کوي، د اعزاز او اکرام پر ځای د هغه تکلیف او د هغه تحقیر کوي. د منافقینو قرآن له زړه څخه نه دی منلی بلکې پر ځای د عملي کولو څخه عاجز
او د هغه د دردولو کوشش کوي او وایي چې موږ له تاسې سره کار نه لرو، زموږ او ستاسې لارې سره جلا دي، زموږ او ستاسې یو ځایوالی ممکن نه دی، زموږ او ستاسې تعلق باید یوازې همدومره وي لکه د لارې پر سر چې دوه کسه سره مخ شي او په مخه ښه ویلو سره له یو بل سره بیل او جدا شي. نو منافقینو قرآن د زړه نه دی منلی. دې ظالمانو ته ځانونه ښه ښکاري، خو هغه کسان چې د الله د دین لپاره کار کوي، هغه کسان چې د الله رب العزت د کلمې د اوچتوالي لپاره کار کوي، دا ظالمان هغوی حقیر شمیري لکه یو بې عزته قوم سره چې یو نیک او شریف انسان میلمه شي نو هغوی ورسره د بې عزتي سلوک کوي، د اعزاز او اکرام پر ځای د تحقیر او تکلیف چلند ورسره کوي. نو دې منافقینو لپاره اوس هم د توبې وخت شته. راشي خپل نفاق پرېږدئ، خپله غلامي پرېږدئ، خپله بدبختي پرېږدئ، خپل لاسونه الله ته لپه کړئ، د خپلو ګناهونو او د خپل منافقت څخه توبهګار شئ تر څو چې الله رب العزت په تاسو باندې رحم وکړي. تر کله یو ورځ به داسې راشي چې الله رب العزت به تاسو په خپل حضور کې دروي او الله رب العزت به ستاسو ظالمانو نه پوښتنه کوي د خپل قدرت لپاره، د خپل د قدرت ساتلو لپاره، د خپل مادیاتو او د سرمایې ساتلو لپاره، د خپلو تعمیرونو او بلډینګونو پارتمانونو ساتلو لپاره ظالمانو د الله دین مه پرېږدئ. او هغه کسان چې د الله د دین لپاره کار کوي په هغو باندې تورونه مه لګوئ. الله به تاسو خپل حضور ته دروي، بیا به الله ته څه ځواب وایئ؟ د منافقینو اصلي سرمایه دوکه، مکر او فریب دی او د دوی د ټولو هڅو حاصل دروغ ویل او خیانت دی. له باطلې لارې نه د خوراک څښاک ډیر ښه صلاحیت لري او د دواړو ډلو یعنی هم د مسلمانانو او هم د کافرانو د خوشحالولو هڅې کوي. مسلمان ته الله الله وایي او هندو ته رام رام وایي. په دې ډول د دواړو ډلو له نیوکو نه ځان ساتي، خو په حقیقت کې الله دا ظالمان موږ ته راپېژني چې تاسو د دوی په خبرو باندې دوکه نشئ. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الله وایي هغوی له الله او مؤمنانو سره غولونه او دوکه راخیستې، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او له هغو سره د دې شعور هم نشته. الله به د دوی جزا ورکوي. دا څو ورځې په دنیا کې نور هم ژوند لرئ. راشئ په دې تیر ژوند کې هر منافقت او هر فساد وکړه. اوس د الله نه وویرېږئ، د توبې وخت لرئ. زموږ زړه په تاسو باندې سوځي ځکه په دنیا کې د مسلمان په نامه باندې ژوند کوئ. الله به په آخرت کې د مشرکینو په صف کې دروي. پرېږدئ دا لاره، د الله لاره غوره کړئ، د حقیقت لاره غوره کړئ، د اسلام لاره غوره کړئ، د قرآن لاره غوره کړئ، د محمد رسول الله لار غوره کړئ. په دې کې کامیابي ده، په بلو لارو کې کامیابي نشته. دلته به هر څه وکړئ خو په آخرت کې به الله ته بیا څه ځواب وایي؟ ستاسو ټوله سرمایه دوکه ده، ستاسو ټوله سرمایه مکر دی، ستاسو ټوله سرمایه فریب دی او د ستاسو د ټولو هڅو حاصل دروغ او خیانت دی. نو خلک ولې دوکه کوئ؟ د الله نه وویرېږئ. او عامو مسلمانانو ته مې پیغام دا دی، هغو ته مې سپارښتنه دا ده چې تاسو راشئ د الله رب العزت کلام پرانیزئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزئ تر څو چې تاسو منافقین وپیژنئ چې منافقین څوک دي او مصلحین څوک دي. الله وایي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ د نفاق نه وساتي او په هغو زړونو کې چې نفاق او شقاق پروت دی الله دې د دوی زړونه نرم کړي چې د کفر او د شرک او د نفاق لاره پرېږدي، د الله او د الله د رسول او د قرآن او د سنت لاره غوره کړي، تعصب پرېږدي، حسد پرېږدي او د الله یووالی، د رسول الله رسالت او حق په خلاصو سترګو باندې ومني چې په دنیا کې هم په عزت او په آخرت کې هم الله څخه په اوچته غاړه باندې ولاړ وي. په دې هکله به نور هم واورو قدرمنو اورېدونکو. خو د یوې دمې نه بیا مسکورې د غواړي دا د سرورو اسمان، یو زورانې د غواړي ډک له ګناهو جهان، دا توره درنه ځمکه غواړي یو د نوح طوفان، لارې ته راتله غواړي دا د لیونو کاروان، حق به برعمن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی، حق به برعمن وي تل قول د قرآن دی،
ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمونږ ایمان دی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. منافقین به وایي هغه مکر او فریب او هغه دروغ او دوکه چې موږ کوو په دې باندې به موږ قوي کیږو او زړونه به هم قوي کیږي، اما هیڅکله نه. د شبهاتو او شهواتو ناروغیو د منافقینو زړونه نور هم کمزوري کړي دي چې بیخي مړه شوي دي. لنډه دا چې الله د دوی په هکله دا فیصله کوي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. الله وایي د هغوی په زړونو کې یوه ناروغي ده، د نفاق ناروغي ده. الله وایي چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. نن خو به د قرآن په آیتونو کې تحریف کوئ، تأویلات به کوئ، خو د دې په بدل کې به الله رب العزت تاسو ته دردونکی عذاب درکوي. الله ته به بیا څه وایئ؟ په حق باندې خاورې او ایرې مه واچوئ. لمر په دوه ګوتو نه پټیږي. لمر هغه لمر دی کې لوند نه ویني نه به ویني. د دغو منافقینو دغه د شکونو او شبهاتو افکار چې کله د چا په ایمانی صادر کې ونښلي نو هغه ریښې ریښې کړي او دغه له فتنو ډک بڅرکې یې کوم زړه ته ورسیږي هغه لولپه کړي. دا داسې مرض دی کومو غوږونو ته چې دغه د شبهاتو او شکونو خبرې ورسیږي د هغوی له زړونه ایمان او یقین ختم شي، ځکه د دې منافق خبره نور ظالمان هم اوري نو د هغو زړونه هم نفاق وباسي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو دا یو داسې شر او نه ختمیدونکی فساد دی چې عام ولس ترې ناخبره دی او د دوی حال داسې دی چې الله یې موږ ته بیانوي. واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. دې ظالمانو ته موږ وایو چې فساد پرېږدئ، منافقت پرېږدئ، د الله په کلام کې باطل تأویلات مه کوئ. نو دا خو د منافقینو صفت دی. دوی وایي چې انما نحن مصلحون، موږ اصلاح راوستونکي یو، حق بیانوو. او حال دا چې دې ظالمانو حق تر پښو لاندې کړی، په حق باندې خاورې اچولي دي او خپل نفاق او شقاق ته وده ورکوي د دې دپاره چې د دوی سرمایې، د دوی کورونه او د دوی جایدادونه خوندي شي. الله ته به څه وایي؟ الله به د خپل حضور کې نه دروي. د دغو منافقینو په اند قرآن او سنت عمل کوونکی سړی له عقل او پوهې نه بې برخې دی او د کتاب او سنت له نصوصو سره تړاو لرونکی سړی د دوی په نزد هغه خر دی چې کتابونه پرې بار دي او له علم او پوهې نه خبر نه وي. دغه ټول قوت او توانایي یوازې د بار په اوچتولو مصرفیږي. د دوی په اند پر الهي وحی عمل کوونکي تاواني دي او د هغه عمل د قبلولو وړ نه دی. همدارنګه هغه خلک چې په قرآن او سنت یې منګوړې لګولي د دوی په نزد کمعقلان دي او دغه منافقین په خپل مجلس کې ورپورې ملنډې وهي. او دوی پوهیږي نه چې خپله تباه او برباد دي، خپله ذلیل دي. څومره د ژوند به په دنیا کې لري خو الله به یې د آخرت په ورځ د جهنم هغه ښکته طبقه کې غورځوي، لکه چې الله فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. الله د دوی په هکله څه وایي؟ واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. کله چې هغوی ته وویل شول څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی هماغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی ځواب ورکه چې آیا موږ د کمعقلانو غوندې ایمان راړو؟ پام لرئ په حقیقت کې الله وایي هم دوی په خپله کمعقلان دي خو دوی نه پوهیږي. دوی به صحابهو ته کمعقلان ویلي. نن ورځ داسې ظالمان هم شته چې هغو کسانو ته چې الله د دین د اوچتوالي لپاره کار کوي دوی کمعقلان وایي. په دې باندې پوه شئ چې هر منافق دوه مخه لري او له خلکو سره دوه مخی چلند کوي. یو هغه مخ او انداز چې پکې له مسلمانانو سره معامله کوي، دویم چې له خپلو کافرو ورونو سره پرې اړیکې ساتي. همدا ډول دوه ژبې هم وي. یو هغه ژبه ده چې په چالاکي مسلمانان تیر باسي، دویم هغه ژبه چې په خپلو خصوصي محفلونو کې پرې خپل اصلي خیالات څرګندوي. خو الله یې موږ ته معرفي کوي او د دوی صفات راته بیانوي. وایي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی، موږ د دین لپاره کار کړی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او له دې خلکو سره صرف ټوکې کوو، دوی غولوو، موږ خو ستاسو غلامان یو. دغو منافقانو له قرآن او سنت نه سرغړونه وکړه او د هغه په پیروانو یې ملنډې ووهلې. هغوی ته یې په سپکه سترګه وکتل، په خپل تش په نامه علم باندې نازېدلو سره د قرآن او حدیث د الهامي حکمونو له منلو انکار وکړه. د دوی د ظاهري علم حقیقت یوازې همدومره دی چې د ده په زیاتېدو سره یوازې د دوی تکبر زیاتیږي او بس. حقیقت دا دی چې الله پر دوی ملنډې وهي او دوی ته د دوی په سرکشي کې وخت ورکوي. حال دا چې د دوی عقلونه ړانده دي، د دې منافقانو حال الله رب العزت موږ ته داسې راښیي: اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. الله وایي دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي پیرلې ده، خو دا تجارت د دوی لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله پر سمه لار نه دي روان او په سمه لار نه دي. دا علم د دوی دپاره عذاب دی، ځکه چې فاسد تاویلات کوي او الله به جزا ورکوي. د ایمان رڼا د لږ وخت لپاره د دوی په وړاندې وي چې د هغه په رڼا کې د هدایت او د دوی بېلاریتوب ځایونه بیل ښکاري او بیا هغه رڼا مړه شي او یوازې یو اور غوندې پاتې شي چې د دغه اور نیول او غصه ډیره سخته ده. دوی له دغه اور سره مخ وي او د دغه اور په تیارو کې لار ورکې ګرځي. الله وایي: مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله اور دغه ټوله شاوخوا رڼا کړي او کله چې اور د هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمو کې د دوی په سترګو کې هیڅ نه ښکاري. دغو منافقینو زړونه مړه دي، پر سترګو یې پرده خوره ده او ژبې ګونګۍ دي. دوی ایماني غږ نشي اورېدلی، نه د قرآن حقیقت درکولی شي او نه حق وینا کولی شي، بلکې د خپلو بادارانو لپاره څه نه څه په مسلمانانو تورونه لګوي. الله یې بیا موږ ته منافقین را پیژني او وایي: سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو دوی اوس نه راګرځي. پر انسان د الهي وحی هغه باران وشو چې له امله یې زړونه او روحونه ژوندي او تازه کېدل. خو منافقینو له هغه شرعي مکلفیتونو پرته چې ټول انسانان پرې پابند شوي او د بد عملیو په نتیجه کې د تهدید، وعید، جزا او سزا پرته نور هیڅ وانه اورېدل، نو هغوی د سرغړونې په کولو په خپلو غوږونو کې ګوتې واچولې، په خپلو کالیو یې خپل مخونه پټ کړل او په تیښته یې شروع کړه. له دې امله هغوی ته په عمومي ډول غږ وشو او د لیدونکو پر وړاندې د هغوی رازونه ښکاره کړی شول. الله وایي: او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. همدارنګه الله وایي: یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا ازلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. نو زه اوس هم د منافقینو ته سپارښتنه کوم او دا پیغام ورکوم چې راشئ د الله دین ومنئ، خپل منافقت، خپل بدبختی او خپل ظلم پرېږدئ، لا د نجات او د توبې حق لرئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي او الله دې دوی ته هم هدایت وکړي. د منافقینو علامات به واورو خو هغه په بلې خپرونه کې. نو قدرمن اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه. بیا بګډا وډا شي دغه اوریانې دنیا، کلکې زلزلې راځي بیا پر دې هغې دنیا، ورکه نابودېږي به دا جوړه خیالي دنیا، دې پاکې فضا نه به ورانه شي غربي دنیا. حق به برمن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی. حق به برمن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی.
سپین ستوري به بیا ولي لوی د شیطانانو کور سپین ستوري به بیا ولي لوی د شیطانانو کور بیا به یزداني قوت مات کړي د دیوانو زور سوړ بشي په یوه ناره بل د ساحرانو ور بیا به د تقدیر سکوت ورک کړي د مستانو شور حق به بر امن وي تل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمونږ ایمان دی حق به بر امن وي تل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمونږ ایمان دی تور افق بسر کړي بیا رون د خپلواکۍ لمر سپین سبا به څیرې کړي تور وحشي د شپو ځیګر سره کاڼي به اوري بیا د وحشتو پر سر سره کاڼي به اوري بیا د وحشتو پر سر یون به مذاکره بیا تیت کړي د تیارو لکر یون به مذاکره بیا تیت کړي د تیارو لکر حق به بر من وتل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی حق به بر من وتل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی حق به بر من وتل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون ایمان دی حق به بر من وتل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمون